السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندو ورونو، په ژوند کې د ژوند دپاره او د مرګ نه وروسته د خوشحالۍ او د بریاو مجموعه یوازې او یوازې ښه کارونه دي، عبادتونه دي، خدمتونه دي، چې که انسان د ژوند آخري مرحلو ته ورسیږي هم به پښیمانه نه وي او ورباندې به ویاړي، او که خدای مکه چاته په ځوانۍ کې مرګ راشي هم به بریاوي او ویاړ لري، پښیمانتیا به نه وي، شرم به نه وي. او که موږ او تاسې په دې نړۍ کې های 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 ساتیری مزې عزیزانو، یو وخت راځي چې بیا سړی پښیمانه کیږي، انسان پښیمانه کیږي. ما درته وویل که د وخت نه مخکې مرګ راشي نو ډېرې سختې ناکامۍ سره به مخامخ شي، او که نه عمر زیات شي نو بیا چې د یو شي پاتې نشي بیا هم پښیمانه کیږي، خو ناوخته به وي. نو ښه به دا وي چې ډېر متوجه اوسېږو، د خپل ژوند سره لوبې ونه کړو، د چا د حیا سره لوبې ونه کړو، د چا د مالونو د چا د ژوند سره لوبې ونه کړو. څنګه چې خدای پاک موږ او تاسې دې نړۍ ته رالیږلي یو هغه کړنې ترسره کړو او په هغه قدم باندې وچلیږو، نو دلته هم خوشحالي، بریاوي او د مرګ نه وروستو د شرم او د پښیمانتیا سره بیا سړی نه مخامخ کیږي. خویندو ورونو، زه تل تاسو سره خپلې تجربې شریکوم، دا دې دپاره چې ستاسې حق دی په ما باندې. موږ ټول یو په بل باندې حق لرو، موږ ټول باید په ښو کارونو کې یو د بل مرستې وکړو، یو بل ته لاس ورکړو، یو بل ته نصیحت وکړو. خدای پاک قرآن پاک کې ارشاد فرمایي چې یو بل ته نصیحت کوئ، نصیحت یو بل ته ګټه رسوي. نو راځئ چې په ښو کارونو کې یو د بل سره مرستې وکړو، یو بل ته لاس ورکړو او د بدو کارونو نه لاس واخلو. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.